په خوست ولایت کې یو قاتل باندې د قصاص حکم د ترسره کېدو په موخه د خوست د مرافع محکمې رئیس مولوي عین الله خلیل د خوست والی مولوي عبدالله مختار د نور حکومتي ادارو ګڼ شمېر مسؤلین او زرګونه همکاسان لیدو ته ورغلي و. د دغه ولایت سیمه ییز مسؤلین وایي چې دغه قاتل چې د قصاص حکم پر تطبیق شو لاس میاشتې وړاندې د علي شیر تیرزی ولسوالۍ په ابوخانه سیمه کې هغه زړه بوږنونکې پیښه له دوو نورو کسانو سره یو ځای ترسره کړی و چې د شپې پر مهالي د یوې کورنۍ 14 کسان په شهادت رسولي و. په شهیدانو کې 2 سړي 6 ښځې او 15 ماشومان شامل و. سترې محکمې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره لیکلي چې د قتل په دې قضیه کې درېګونو محاکمو او د اسلامي امارت د مشرتابه علی مقام په 2 نورو مجرمینو هم د قصاص الهي حکم د تطبیق امر کړی، خدا چې د مقتولینو ځینې وارثین له هیواده بهر استوګن او دلته موجود نه دي، نو د شرعي احکامو له مخې پر دغو مجرمینو د قصاص الهي حکم تطبیق د مقتولینو د وارثینو تر حاضرېدو معطل شوی دی. د دغه قاتل د قصاص لپاره لنږدې د ورغلیو او د یاد ولایت اوسیدونکو په وینا د هغو ټولو الهي حکمونو د پلي کولو هرکلی او ملاتړ کوي چې په اسلام مبارک دین کې پر تطبیق تاکید شوی وي. دوی د قصاص صحنې د سترګو لیدلي حالات داسې بیانوي. خوست علما شیخون ورغله د قتل چې قتل کړه و د جانب طرف ورسینو ته یغه بخنه وغوښته د بخنه د وکی بیا دغه قتل وروست قتل یو ته پیش کړ دی مخه ده بیا هغه قتل ته خپل چښتنو د بخنه او د بخنه نه خدای تعالی ډیر خوشالي خو بخنه ونه شو بیا خپل قتل هغه جانب طرف روغه خپل ټکانې بوګ کوم چې اشتراکي حکم هغه ټکانې بوګ وشه بس سره په قتل ورسید. همدارنګه د الهي حکم قصاص لیدو ته ورغلي کسان زیاتوي چې که چیرته داسې الهي حکمونه په ټولنه کې تطبیق شي نو ورسره به د قتل او قتال، ظلمونو او نورو جرایمو مخه ونیول شي. نو بدانه محکمه شوی دو د سره کې نه ظلم شي نه زیاتای سره شي د اسلام په چوکاټ کې بو بدانه چې کوم د اسلام هغه د حدود دی او په جاری کیږي نو دغه ډېر ښه ثابت للی شي د ټولنه یو مثبت لوري ته تللی شي. نو په راتلونکي کې به دغسې څوک جرأت ونه کړي چې یا څوک قرباني کړي یا څوک ووژني. نو دغسې د اسلامي امارت څخه موږ دغه غوښتنه ده چې دغه د دوی کومې کړنې دي دا بالکل د ستاینې وړ دي. دغه په راتلونکي کې باید دغسې نوره هم داسې کړنې وشي. دینی علما کرام قصاص الهي حکم یادوي او وایي چې د اسلامي شریعت پلي کولو کې بې له کومه شکه د انسان خیر نغښتی ده او باید چې په پوره معنا پلي شي. ولکم فی القصاص حیات، تاسو دپاره په قصاص کې ژوندون دی یا اولی الالباب د عقل خوندانو. اگر که په ظاهر کې خو یو کس قتل کیږي مرګ دی، خو لیکن قرآن پاک الله موږ ته فرمایي چې دا تاسو دپاره ژوندون دی او ژوندون علما فرمایي په دا معنا باندې که یو کس په قصاص باندې شولو نو دغه په وجه باندې په سلهاو کسانو ژوند هغه وساتلی شو. د یادولو ده چې د اسلامي امارت پر راتګ سره د لومړی قصاص یا الهي حکم نه ده چې په قاتل باندې تطبیق کیږي. له دې وړاندې هم د هیواد په بېلابېلو ګڼو سیمو کې پر قاتلینو او همدارنګه په بېلابېلو مجرمینو باندې دغه الهي حکم یا قصاص تطبیق شوی چې په کل کې د هیوادوالو له تود هرکلي سره مخامخ شوی ده. انعام الله ویاړ د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خوست.